امریکا نوی حکومت نړیوالو قوانینو ته په درناوي مشروعیت خپلولی شي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلامونه، ستړي مشئ. امریکا وایي نوی حکومت د مشروعیت لپاره بشري حقونه او د ښځو حقونه رعایت کړي. د بشري حقونو او ښځو حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیري په خپله تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ټوله نړۍ اندېښمنه کړې ده او په خبره یې نوی حکومت ته پکار ده چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي د ښوونځي او پوهنتونونو پرانستېدلو هرکلی کړی، خو وایي نوی حکومت باید ټول هغه موارد عملي کړي چې افغان لوري د بشري حقونو په اړه په نړیواله کچه لاسلیک کړي او د هغې د عملي کولو ژمنه یې کړې. امیري وایي که نوی حکومت په نړیواله کچه مشروعیت غواړي نو نړیوال قوانین دې مراعات کړي. دا اوس موږ چمتو کړې ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ.